السلام علیکم قدرمنو کتونکو ایاز رضا یم د خپل یوټیوب چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. یو څو شعرونه عرض دي. دغه هم جفا را سره ته کوې، دغه هم جفا را سره ته کوې، ما سره د زړه خبرې نه کوې. او وخاندې را وخاندې مخ واړوې، وخاندې را وخاندې مخ واړوې، کله کله بد او کله ښه کوې. او ای زړه ورته ووایه چې خوښ مې، ای زړه ورته ووایه چې خوښ مې، تر څو به ته دیدن په چپه خوله کوې. او هغه په غرور او په مستۍ کې ورک، هغه په غرور او په مستۍ کې ورک، زړه ورته لیواله یې که اته کوې. او چا ویل چې کلي ته ورتلی نشي، چا ویل چې کلي ته ورتلی نشي، هر څه شي کېدی خالي چې زړه کوې. او زه رضا دې زړه کې وسول غواړم، زه رضا دې زړه کې وسول غواړم. وایه ښکليه ته را سره څه کوې، دغه هم جفا را سره ته کوې، ما سره د زړه خبرې نه کوې. ملګرو ایوبیا نیشنل پارک نه تیږلي او یو زبردست موسم وریځې به دا وخت تاسو ګورئ چې زما نه ښکتې، زه پې لږ اوچته باندې یم. او په دې سین کې که تاسو ګورئ نو دا وریځې او بیا یو طرف ته لمر بل طرف ته دا وریځ، او لږ به تاسو دا زه رانږدې کړم دا لمر دی او دا اوس وریځې راغلي دي. مطلب دا وریځې بیا لمر بیا وریځې او بیا وریځې دلته راغلي. نو ډېر زبردست شان ماحول، یو زبردست ماحول. ځان له روان یمه، بیخي ځان له یمه، څوک هم نشته. الله دې خیر وکړي او ماښام ته لږ ټایم پاتې دی، نو انشاءالله تعالی ګورو او دا ښکلي ښکلي ځایونه به زه ستاسو سره شیر کوم. او زبردست ماحول را جوړ دی او ډېر زیات خلک دلته ځي راځي د سیل سپاټۍ لپاره. او په دې موقع ما ستاسو سره دا شعرونه ځکه شیر کړل چې په داسې ماحول کې چې شاعر هم یم او ورسره د ښکلاګانو لیونی یم او د نیچر لیونی یم، نو ډېر زیاته مزه کوي. نو ملګرو کله هم چې تاسو سره ټایم وي راشئ او دا ښکلې نظارې دلته انجوی کړئ. ډېره مهرباني.